قد زیاتولو اسانه کورني ټپس او احتیاط. نن سبا ډېر خلک د خپل قد په اړه فکرمند وي، که هغه ماشومان وي، ځوانان وي او که مشران. ډېر کسان دا غواړي چې قد یې لږ زیات شي او ځان صحتمند محسوس کړي. په دې ویډیو کې به موږ تاسو ته د قد زیاتولو اسانه او قدرتي لارې چارې وایو، کوم چې تاسو یې په ورځني ژوند کې په اسانه استعمالولی شئ. د قد کم پاتې کېدو وجهې: د انسان قد زیاتره د جینیاتي اثر، خوراک او د ژوند د طریقې پورې اړه لري. ځینې عام وجهې دا دي: په خوراک کې د پروټین، کیلشیم او وټامین کمی، پوره خوب نه کول یا نا ارامه خوب، ورزش او جسماني حرکت نه کول، زیات ذهني فشار او ستړیا. دا ټول شیان د هډوکو وده کمزوري کوي او د قد په زیاتېدو اثر کوي. احتیاط او د خوراک مشورې: که تاسو غواړئ قد مو ښه وده وکړي، نو دا خبرې په یاد وساتئ. هره ورځ پروټین لرونکی خوراک وکړئ، لکه شیدې، مستې، هګۍ، دالونه او سبزي. د کیلشیم او وټامین ډي خوراک ډېر کړئ، لکه شیدې، پنیر، بادام او شنې پاڼې لرونکي سبزي. فاسټ فوډ ډېر غوړ لرونکی او دروند خوراک کم کړئ. کافي اندازه اوبه څښل هم ډېر ضروري دي، ځکه بدن ورسره سم کار کوي. آرام او خوب: پوره خوب د قد زیاتولو لپاره ډېر مهم دی، خاص کر د ماشومانو او ځوانانو لپاره. هره شپه لږ تر لږه 8 نه تر 9 ساعتونو پورې آرامه خوب وکړئ. د خوب په وخت کې بدن داسې هارمونونه جوړوي چې د هډوکو او عضلو په وده کې مرسته کوي. ورزش او جسماني حرکت: ورزش د قد لپاره ډېر ګټور دی، لکه سټریچنګ، جمپنګ، سکواټس، تیراکي، سګژهرده. په آزاده هوا کې لوبې کول هم د بدن وده ښه کوي. که ورزش په پابندۍ سره وشي، نو نتیجې ښه وي. اسانه کورني ټپس: ځینې خلک د ملا او ریړ هډۍ نرم مالش کوي او سټریچنګ کوي چې عضلې مضبوطې شي. ځینې قدرتي بوټي او غذایي سپلیمنټونه هم د عمومي صحت لپاره ګټه لري، خو دا باید بې له مشورې استعمال نشي. د حکیم صاحب مشوره: که ستاسو قد بالکل نه زیاتیږي یا د بدن وده سسته ده، نو بهتره ده چې د یو تجربه کار او قابل اعتماد حکیم صاحب یا د صحت ماهر سره مشوره وکړئ. حکیم صاحب د بدن حالت ته په کتو تاسو ته مناسب غذایي مشورې او قدرتي علاج درکړی شي. حکیم محمد امین راولپنډي.